تازه خبر اسرایل له ایران څخه غ.چ واخیست. پر یاد هیواد هوایي بریدونه کړي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. امریکایي رسنیو د متحده ایالاتونو د حکومتي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې اسرایل په ایران برید پیل کړی دی. دا برید د هغو توغندیزو او ډرون بریدونو په غچ کې شوی چې تېره اونۍ ایران په اسرایل کړي. د ایران دولتي رسنیو ویلي نن جمعه سهار وختي د اصفهان مرکزي ښار ته څیرمه د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. امریکایي رسنیو له هغې ډلې CNN او نورو ځینو ټولنیزو شبکو کې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې اصفهان ته نږدې لویې چاودنې ښیي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا بیا د اصفهان په یوه لویه هوایي اډه کې د دافع هوا د سیستمونو د ډزو خبر ورکړی دی. اصفهان کې د ایران د یو شمېر اټومي تاسیسات موجود دي چې تر ټولو مهمې ځمکې لاندې نتنز اټومي بټۍ او د یورانیمو د بډاینې مرکز دی. ایراني چارواکو جزئیات نه دي ورکړي او په خپلواکه توګه دا خبره د تایید وړ نه ده چې اسرایلو برید کړی که څنګه. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې په څو ښارونو کې د هوایي دفاع سیستمونو ډزې کړي دي. تر دې دمه له پلازمینې تهران کوم چارواکي د نننیو تحولاتو په تړاو تبصره نه ده کړې، خو د هوایي شرکتونو څخه یې غوښتي وو چې لارې بدلې کړي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې IAEA ویلي چې د ایران اټومي تاسیساتو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د دې اونۍ په پیل کې داسې ګنګوسې وي چې اسرائیل په ایران کې دننه برید وکړي دا سایټونه ممکن هدف وي. اخوا په سوریه کې هم نن د بریدونو خبر ورکړل شوی دی. د فرانسې خبري اژانس د راپور په اساس په بریټانیا کې میشته د سوریې د بشري حقونو د سار ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې اسرائیل نن د سوریې د پوځ د رادار سیستم د سویدا او درعا ولایتونو ترمنځ په نښه کړي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.